بابا مزار تدیر ورسیدم بابا یادگار تدیر ورسیدم بابا نن ستړیم په منډه راغلم خیالي دیدار تدیر ورسیدم ډیرو ګرانو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادۍ په ویاړ د احمد شاه بابا سپېڅلي روح ته ډالۍ فرمایش کړی دی محترم ورور اسد الله باتور او صدیق الله طالبیار شاعر دی انجینر انور الله آن او په آواز د محترم ورور جمشید الله اسلامیار والسلام بابا نن ډېرې کیسې لرمه د زړه مې ډک دی او ګیلې لرمه بابا نن ته راته خبرې وکړه بابا حیران یم افسانې لرمه و خپل وطن مې په بلا وختی سم د اشغال په یو کلا وختی بابا وطن یې راته وسېزله ځکه مجبور شوم اراده مې وکړه ما مې خپل ځان ورپسې وسېزله بابا بچیان دې ټول نهر ویده شول هر یو ارمان ورپسې وسېزله بابا یو دوه نه و بې شماره و دوی د مرګ زمان و وحشت کاره و دوی ستا مسکن کې زهر وپاشول بابا بدرنګ و شرم کاره و دوی د دوی د زهر وحشت وزګوه بابا زمون تاریخ یې وڅنډوه بابا دوی داسې راکې لنګ شول دلته چې زموږ نن غیرت یې وڅنډوه بابا بس هر څه و چې وشول دلته ډېر څه پیدا او راکې ورک شول دلته مونږ هم غلي ورته کېناستو دښمن مو وڅنډل او غرق شول دلته بابا که څه هم موږ ناوخته کړله اته څلوېښت به مو لکړوب شول دلته بابا ناوخته داره لنډ به یې کړم دښمن به څه وڅرم ړنګ به یې کړم مونږ د ستا تاریخ ژوندی کړ بابا خپل ځان به سېزم او بدرنګ به یې کړم بابا د ستا په پل به پل کېږدمه دښمن که راغی نو رزړند به یې کړم بابا وطن مې اوس آزاد آزاد دی دښمن مې ژاړي او برباد برباد دی بابا زموږ ډېرو ځوانۍ خاورې کړې شکر وطن مې اوس آباد آباد دی زه
بچارم ستا پلونه بابا هسک باستم ستا ویړونه بابا دښمن می ژاړي فریادونه کوي تو ازادۍ وایم شعرونه بابا زه ان بچارم ستا پلونه بابا هسک باستم ستا ویړونه بابا دښمن می ژاړي فریادونه کوي د ازادۍ وایم شعرونه بابا دښمن می ژاړي